السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن 11 جولائی 2023 دا تاریخ ته. محترمین رونو تاسو ته معلومه ده چې زما او د ندیم صاحب په منځ کې د کلیپونو یو سلسله شروع وه په مسأله د استواء علی العرش کې چې رب العالمین فوق العرش ده څنګه چې د هغوی د شان سره ښایيږي په کیفیت مونږ خبر نه یو او مفتی ندیم دا ویلي و چې نه د هغه خو مسلک معلوم نه دی کله وایي زه تفویض کوم او کله داسې وایي چې نه الله په هر ځای کې دی او کله داسې وایي چې نه الله د سره شته دی نه ځکه الله په عالم کې داخل هم نه دی او الله د عالم نه خارج هم نه دی. د دې خبرې مقصد خدا چې الله والعیاذ بالله د سره شته دی نه د دې خبرې مقصد دی او دا مقصد ورته موږ ثابتو خو که چېرته دا مسکین مناظرې ته حاضر شي دې کې دا خبره شروع وه دې خو د کلیپونو د سلسلې نه قطع شو ویې فرمایل چېرته دومره ګینټه کلیپ کړی دی له دې چې زه جواب کوم وخلېږي دغه کلیپ جواب ته له درځي نه د الله په فضل او توفیق سره دا کلیپ په تا باندې قرض پاتې شو او تر مرګه پورې به تر دې کلیپ جواب ونه کړي انشاءالله تعالی څومره اهل بدع چې راجمع شي د دې کلیپ جواب به ونه کړي دا کلیپ په انشاءالله پرې میډیا کې پروت وي ما ورته به مړه شو لاړ به شو لیکن دا به زما او ستا کشران انشاءالله اوري او زما کشران په ما باندې آفرین وایي او ستا کشران په تا باندې لعنت وایي چې ای ندیم کاکا ته بحثونه کول نو ولې دې سلسله قطع کړه او ولې دې جواب نه ورکوه او دا رسه کې زما په تا باندې په تصنیف کې مې یو قرض پروت دی ستا په التحقیق الجلی باندې ما الرد القوي لیکلی دی په باب د اسماء او صفاتو کې په باب د عقیده کې چې دغه کتاب الرد القوي پېښور کې سلفیه والا چاپ کړی دی گنج کې او الحمدلله د هغه تصنیف جواب به ته ونه کړي تر مرګه پورې لاړ به شي مړ به شي په خاورو کې به واقع شي ذرې ذرې به شي او دغه تصنیف به داسې ګرځي انشاءالله تعالی په دې مخته ځمکه باندې خو لیکن جواب یې ته هم نه دی کړی او نه به چې کوم دی بل داسې یو ځوان په تاسو کې راپاسي هغې جواب به وکړي الحمدلله علی ذلک. نو د کلیپونو سلسله تا قطع کړه تا وبیلله ټول عالم وکتله او کته لس غنټې کلیپ کړی وای کنه نو ما ته په 20 غنټې کلیپ کول د الله په فضل او توفیق سره او دې سمو دا خلک نه ګوري دا سمو وایا خلک اشتره د علم تګي خلک اشتره ګوري او دا رنګ دا اوري او دا رنګ کې سوچ فکر کوي خو صحیح شو تر هغه عاجز شوی یا وزګار نه تا بل خبره دا کړی و چیرې مناظره کو یو شق په وکیدار مناظره وکاو نو تا ته خو ما جواب درکو چې صحیح شو راشه مناظره کو خو لیکن د مناظرین مخکې چې کوم مجلس د مبادیاتو دی یعنی دعوه او جواب دعوه صفا کول او په هغې باندې د جانبین نه تنقیحات کول ما او تا به دا په یو مجلس کې کوو او ما او تا به کوو بل څوک به ته نه حاضرېږي کاسې ستا سره یو ملګری راځي یا دوه درې کینی در سره خولې مړې در پاکوي یا در سره اوبه راوړي یا در سره ګولۍ مولۍ راوړي ځکه چې دغه وخت ډېر خطرناک وخت دی په دې کې انسان بیمارېږي که هغه در سره راځي نو خیر د هغه خبره نشته دی خو لیکن مبادیات دعوه جواب دعوه به ما ودا کوم او دا نه هغې باندې چې کوم اعتراضونه تنقیحات دي نو دې ته به دواړه حاضرېږو او تر دې انکار کې ته وایې زه نه حاضرېږم او دعوې دې څومره غټې دي دعوې دې دا دي ما ته وایي ما تا ته پړی ارتولی دی ته نشې تښتېدی وایي ما مفتي حضرت علي ته پړی ارتولی هغه هم نشي تښتېدی او تاسو به رسره مناظرو ته حاضر نشئ او تاسو غیر مقلدین چې کوم نه وشرمول مړی غیر مقلدین ناسکه ستا مقلدین احناف چې ځان ته وایي دومره کسانو زموږ سره رابطې وکړې دومره کسانو دروغ نه وایو هغه وایي چې مولوي صاحب مسله بیل طرف ته مسله اگر کوم مقلدین یو تاسو غیر مقلدین یې لیکن دا کم بحث روان دی
او د کوم علمي جوابونه چې ورکړل کیږي د دې مونږ قایل یو او دې ته مونږ هرکلی وایو دا دعوی هم مونږ نه کوو او نه دروغ وایو الحمدلله چې داسې ستاسو مقلدین ادم سره چې کوم نه پرابطه کړي او ستا علمیت خلکو ته معلوم شو د خپل کور خلک راسکه ستا مقلدین هغه الحمدلله زما تایید کوي او بیا وی غیر مقلدین دی شرمول او استاد زمینه منحصرونه تور کو غیر مقلدین معنی دي شرمولي الحمدلله د غیر مقلدین هر بچی ته چې کوم تر قیامت پورې راځي هغه ته ما یو سبق خودلو هغه ته ما یو درس خودلو چې چرته بدعتي سره کېنی او دغه مقلد سره کېنی نو د مناظرې چې کومه په کوم مسله باندې چې مناظره ده او داوا او جواب داوا په دې کې د مناظر او د خپل خصم او د خپل مقابل په خپل باندې کېنوي ځکه چې مناظره تاسو کوئ نه غبر ځان سره کېنئ بل څوک مناظره نه کوي او په دې کې سم راټینګ کوي ځکه په داوا او جواب داوا کې علمیت راښکاره کیږي انسان نه پکې خولې تویږي او د مقلدینو خېټې پکې مخرافيږي دا زه په داوی سره دا خبر ذکر کوم ما خپل کشرانو ته او ما خپل غیر مقلدین رونو ته دا خبره چې کوم دی وښودله او د مناظرې طریقه مې هغوی ته وښودله چې مناظره په دې انداز باندې کوئ بل مې ورته دا وښودله چې مقابل او د خصم چې کوم دلیل دی هغه کومه شبهه پیش کوي او کوم اعتراض کوي نو په دې کې تشکونه جوړوي او دارنګ په دې کې وسره نقطه چینی کوي او په یو دلیل کې سم راټینګوي سم راګیروي چې داونه خو دیږي چې مقلدین ته پته ولګي چې مناظره څه ته ولګي مناظره سب دې ته نه ولګي چې 1 2 3 4 5 6 ته مناظره نه ولګي مفتی ندیم ماته متوجه شه مناظره دې ته ولګي چې کوم داوو جواب داوا ده ایته مخکې دوه په بیل مجلس کې حاضر شو زه تا ګورم چې ته د ما سره په دې مسله باندې مناظره کولای شې کنه دا خو مسله د عقیده ده دا خو دومره ګرانه مسله ده مرستا مشران په دې کې خوې دي ستا مشرانو ته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی او دارنګ شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله تعالی او امام احمد رحمه الله تعالی دا څومره ائمه چې دوم مخکینی تیر شي ویلي او دارنګ زمونږ چې اوس کوم علما دي او دارنګ قدیمن او حدیثن هغه ټول استاسو مشران ته کوم دي گزارونه سپیړي ور کړی او تر قیامت پورې به دغه نوسی او کلوسی چې کوم دی یا ساتي او د نوشاد ملک نصیب چې کوم نصیب هم یاد چې کوم دی ساتي او هم دا یاد ساتي چې په دې باب کې د غیر مقلدین سره توغي کول نه دی پکار او ګوتی وال نه دی پکار ځکه هو تخت الغرض تا ما ویلو مبادیات تحذير شه او ټول مبادیات ته حاضرېږي سوجه ده تا باندې کم سندخ په خو دیره ولې نه حاضرېږي ځان ته مولا وي ځان ته وکیل حناف وي ځان ته مناظر اسلام وي ډیر احناف ما ته رابطه وکړي چې لکه دې کسته دا وکیل حناف نه دا چا وکیل احناف ګرځولې ده دته ډیګري چا ورکړی دا او دته چا ویل چې ته وکیل حناف وي دغه موږ شرم وړو ته څه خبرې ده الله بنده میډیا وګوره زموږ سره چې کومه رابطه کیږي هغه وګوره او علماء ته روا راسکه عوام مسلمانان عام خلک چې هغه د مدارس سره تعلق نه ساتي هغه وایي هغه شکریا ادا کوي چې شکر دی دا ګندم چان تاسو ر دي خیسه عقیدینه چې کوم دی وشړل هر دې شکریا چې کوم دی ادا کوي نو لہذا مبادیات ته خپل باندې حاضر شه ولی ته حاضرېږي ته سوال کوم ته درخواست کوم دا زما د زړه او ارمان دی دا زما د زړه او تمنا ده چې ته په ژوند کې زما سره مبادیات ته حاضر شه بیا ته سوال کوم بیا ته درخواست کوم زما د تمنا پوره کا اسنه چې زمړ شم او دارنګي ارمانی چې کوم دلار شم ولی زما د ارمان ته نه پوره کې او ته مجلس ته مبادیات ته حاضرېږي ته دې ته لګه حاضر شه کنه بیا ته درخواست کوم چې حاضر شه داغین ورسته ان شاء الله تعالی تا خپل دان پته ولېږي ته مناظره کولای شی وکنه په داو جواب داوا کې ستاج کوم داوا چې الله په عالم کې نه خارج دی الله د عالم نه خارج دی او نه الله په عالم کې موجود دی
دا د رب العالمین د ذات د تعطیل عقیده ده او د رب العالمین د ذات د تعطیل دعوه ده. زه تاته ان شاء الله تعالی په دې کې تنقیحات پیش کوم، تا باندې اعتراضونه کوم، ته به ځان ته وګورې او مناظرونو مې زړه تور شي او په تا باندې به هر مقلد بچی لعنت چې کوم دی وایي لکه څرنګه چې وس وایي او به پوره اظهار او ښکاروالي وشي. تا ته پته ولګي مناظره صرف پاړۍ ته نه ویل کېږي. نو مجلس د مبادیاتو به وکړو، که بیا در پکې زور او طاقت و بیا مناظره کوو. د مناظرې طریقه به دا وي، یو دلیل به ته وی، په دې دلیل باندې چې زما څومره معارضې دي، څومره په دې دلیل باندې زما نیوکې دي، هغه به زه کوم. دارنګې بل دلیل به زه وایم، په دې کې څومره ستا اشکالات دي هغه به تو کې. نو زما او ستا مناظره به داسې چې یو دلیل به ورځ به تېره شي خو لیکن مناظره به ختمه نه شي، دلایل به ونه ویلی شي. مړه د علم میدان دې ته ویلی کېږي، مناظره دې ته ویلی کېږي. الحمدلله مقلدین تمام د مناظرې چلو ښودلو، طریقې مو ته وښودله، او زمونږ چې کوم غیر مقلدین دي هغه ته مونږ دا طریقه وښودله چې دا طریقه یاده کړئ. او څوک وتښتېدو؟ شرم وکړه، ته وتښتېدلې، د کلیپونو هم ته وتښتېدې یو، او د مناظرې هم تا تېښته وکړه. ځکه ته ځان ته مناظر وې، ته مناظر نو ته مجلس د مبادیات ته ولې نشې حاضرېدی؟ وجه سره متوجه پیش کړه. ته مولا نه، ته عالم نه، زه حاضرېږم، ته ولې نه حاضرېږې؟ او دومره غټې غټې دعوې کوې او په زړه لاس کې او دا وکړه، او دونه جرأت په تا کې نشته دی. ما تا ته لمبر ویلی دی 0342 0940 163. دا لمبر مې درته ویلی دی، او دارنګې د واتساپ لمبر هم واوره 0344 او 0599923. دا د واتساپ نمبر چې کوم دی واوره، په دې دواړو کې چې په کومه باندې رابطه کولی شي رابطه وکړه. خو تا کې دومره جرأت نشته دی چې زما سره رابطه وکړي. ناس په پېښور کې، زه به یم په دیر کې، لیکن زما نمبر ته چې ته ګورې نو ستا په زړه باندې به زلزله چې کوم دی راځي. الحمدلله داسې سبق ما تعالی درکړو. او دا ولې؟ ځکه ته معطل یې، ته تعطیل کې، ته مشبه یې، ته مجسم یې، دارنګې ته د الله د ذات نه منکر یې. درته ثابتوم، دا ګندونه دې راښکاره کوم، او دې قرآن کریم ته ته د الله تعالی کلام نه وي، دا درته م راښکاره کوم. خو لیکن ما مخکې ویلي چې د چرګې د مالګې سره څه کار دی. نو هسې نور قصې مه کوه، ځان مه شرموه، د شته شرم دې پوره دی. شرم څه ګډورې نه دی چې په چا پسې بې بې وکړي، دغې ته شرم ویلی کېږي. د کلیپونو نه مو وتښتېدې او د مناظرې نه مو وتښتېدې، ځکه د مناظرې چې کوم موقوفونه علیه دي هغې ته نه شي حاضرېدی. نو چې بنیاد ستا خراب کړي نو ته به مابعد ته ستا حاضر شي. او بیا څه وایي؟ زما او ستا دعوه متعین ده. درشه مړی ستا دعوه خو د سره معلومه نه ده. کله وی الله موجود بلا مکان، کله وی الله په عالم کې داخل هم نه دی او الله د عالم نه خارج هم نه دی، کله وی زه تفویض کوم، کله یو څه کله بل ځای. ته خپل مونږ ته خپله دعوه راښکاره کړه، او په میډیا باندې نه، په مجلس د مبادیاتو کې به یې راښکاره کوې. او بیا راته انشاءالله د اوسپنې عسکري زر ارتومه چې ندیم خانه نوشاد ملک نسیه تختمه. نو خامخا حاضر شو، زما د زړه د ارمان پوره کړه. تا ته ټیم دی، تر جمعې د ورځ پورې تا ته ټیم دی چې ته مجلس د مبادیات ته په خپله حاضرېږې او که نه. که حاضرېږې نو ما ته ووایه، زه حاضرېږم، بیا به موږ تا ته ځای وښایو، ته به راشې او دواړه به کښېنو، مبادیات به وکړو. د هغې نه بعد کله مناظرې طاقت په تا کې و او تا زما سره په دې شرط باندې مناظره کوله چې یو دلیل به ته وي، یو به زه ویم، او په هغې کې پوره ملاحظات دي، په دې تا مناظره کوله، نو صحیح ده. او که نه دې کوله نو ته چې دا کوم مناظرې کوې دې ته مناظرې نه ویلی کېږي. او تا ته الحمدلله په مخکنو مناظرو کې سبق درکړی شو، سبق. او تا ته مونږ په مخکنو مناظرو کې دا خبره وښودله چې ته خپله دعوه نشې ویلی، ته یوه تنقیح نشې پیش کولی. دا سبق ما ته در وښودلو، په هغې باندې د میډیا چې کوم دی ګواه ده، او دا خلک پرې ګواه دي، مقلد او غیر مقلد په ټول ګواه دي. او بیا څه وایي؟ وایي مړه غلطیانې دې کړي دي. مړه خو تا ما جواب نه دی درکړی چې ته وصل او قطع نه پېژنې. مړه یو سړی چې وصل او قطع نه پېژني او ځان ته وکیل حناف وایي، الحمدلله هغې جواب ته زموږ ذکر کړی دی. مونږ غونډه نه ده کړې، مونږ په حالت د قطع کې نه ده کړې.
کومه حمزه وسیله ویلې ده موږ په حالت د قطع کې ویلې ده پرې خبره باندې دین کا کادان پوهه کا او بیا دومره غلطیانې دي کړې دي مړه ته ځان ته نه ګوري استون ته محمد زلفا و شرمېږه څنګه دا نور کوم قصې چې شروع کړې دي او دا کم ځان دي واضح ثاني جوړ کړل دي غلط الفاظ وی وزي واضح ثاني ما د دې چې کوم نه و شرمېږه او بیا ما ته وی چې کته د مور حلالي پیس کړی وي دا خبره خو تر اوسه پر الحمدلله نه دي کړي دا دونه بیهوده خبره کوي ګنده خبره کوي خو بتاته مته ته مفتی سی ویلو کته د ملپیک پی چرتا ملپیک چې کوم پیس کړی دی هغه حلالول شي او پتا باندې چې کوم فخر خلکو کو تاله په وړوکوالي کې سر تړلې چیرې د نوشاد ملک نصیر ندیم خان پیدا شوی دی دا بداسي راشه دغه غفر فخر خلک راخاره کا میدان تراشه دغه ملپیک چې کوم دی حلال کا چې کوم تعالی پاتې مرګري کې دکاندار نه راوړه او تابس کل او هغه چې کوم دی حلال کا او بیا چې روستا کم خوراکونه تا کړی دي او عادي خوري نو چې کم دی حلال کا په کوم باندې توغه ستا غذا سله شوی را خو میدان تعذير شه بیا درته ویم مجلس د مبادیات حاضر شه هغه تعذير دی نشي نما تعذير دی شي او نو مفتی سی بتا په مجلس د مبادیات کې تعذير دی شي چې کوم مسله غته وړاندې کړی ده چې هغه مسله استمداد من الاموات ته ولیکن هغه ته تعذير دی نشي د دې د وجنا زه داوی مکو اسه وړې مکو چې نشي کولای بس مې کوا چې طاقت دې نشته بس غره کړه نو دا کلیپ مې وکړو دا تواور په یو خبره کې سوچ فکر وکړه دغه نه بعد کې ستا زړو چیزو مجلس د مبادیات کې کینم د دې ځوان سره ته ته ما دوه قسمه نمبر یې درکړي په واتس اپ رابطه کې په عام موبایل رابطه کې په خپل باندې رابطه او نور څو پر رابطه نه کوي وره ته په خپل بذات رابطه کې پس کی بنو او کته چې مثلا مجلس د مبادیات کې شرمې کم د ما جهالت خلک تر اخکار کیږي عام میډیا تور باندې نشو کولای نو خیر ده عام نه سامنے بدوانه په کمره کې کینو نور څوک بنئ میډیا بنئ خو لیکن تاسو پته ولګي ان شاء الله تعالی چې مبادیات ستوي لیکيږي او داو جواب داوا ستوي لیکيږي او مناظره ستوي لیکيږي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك